السلام علیکم ملګرو په د نن ویډیو کې مې ډېر یو زبردست اپلیکیشن تاسو ته راوړی دی چې تاسو یې وګورئ نو تاسو به ډېر زیات خوښ شئ. تاسو به وایئ چې آیا دا کوم سیسټم دی یار، لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په دې باندې کلیک کوئ په خپل موبایل سکرین باندې نو دا به دغه شانتې ځي او راځي. نو ګورئ دلته او که دلته ډېر زیات تاسو ته ښکاري بره نو په دې بل باندې زه کلیک کوم نو دا به دغه شانتې سټایل کې ځي. دا ستاسو په خپل موبایل سکرین باندې لګولی شئ. زه به ستاسو ته ټوله طریقه ښیم خو د ویډیو اخره پورې ګورئ. د بل کلیک کوم نو دا به دغه شانتې د بل ته ګورئ دا سیسټم شو او د بل ته زه کلیک کوم. مطلب ډېر زیات په دې کې قسم قسم رنګونه او قسم قسم سټایلونه دي په دې کې. نو ملګرو دا تاسو په خپل موبایل سکرین باندې لګولی شئ. نو ما لګولی دی، زه د دې ځای نه زه وځم د اپلیکیشن نه او تاسو ته د سکرین ښایم. زما په سکرین باندې لګېدلی دی چې تاسو ته به ښکاري چې څومره زما موبایل سکرین څومره ښکلی ښکاري او څومره مزیدار. مطلب زه دلته څه کوم او په دې موبایل باندې څنګه داسې ټچ کوم، ټچ ګوته پرېږدوم نو ډایرکټ زما په دې موبایل به دغه شانتې مطلب ښکلوالی ځي او راځي او دا قسم قسم کلرونه دي او دا سیسټم دی که نه. نو زما موبایل دې سره ډېر زیات ښکلی ښکاري او تاسو هم دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دا ویل پیپر په خپل موبایل کې ولګوئ. نو ستاسو نه به یاران دوستان تپوس کوي چې آیا دا ته څنګه لګولی دی، یار دا خو ډېر کمالي شی دی او ستا موبایل بیا دې سره یو بل رنګ پیدا کوي او ډېر ښکلی به ستاسو موبایل ښکاري. نو دا به تاسو څنګه کوئ ټوله طریقه درته به زه په دې نن ویډیو کې ښایم. ویډیو تر اخره پورې لازمي وګورئ چې ستاسو په ټوله طریقې باندې صحیح پوه شئ. نو زه ملګرو ویډیو طرف ته ټایم به نه میس کوو. ستاسو ټول نه مخکې به داسې وکړئ چې پلی سټور ته به لاړ شئ. پلی سټور باندې به کلیک وکړئ. پلی سټور چې کلک اوپن کړئ نو سرچ ته به لاړ شئ. دلته به تاسو سرچ کړئ فلوډ سیمولیشن. ستاسو دا اپلیکیشن ښکاري، دا اپلیکیشن به تاسو سمپلی ډاونلوډ کړئ لکه څنګه چې ما ډاونلوډ کړی دی. تاسو ته مې پهله کې وښودل نو دا دلته ستاسو ته ښکاري دا اپلیکیشن دی. ګورئ دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. زه دا اوپن کوم، ما دا اوپن کو نو دا ګورئ ستاسو ته بره به ستاسو ته ډېر کلرونه ملرونه میلاو شي. چې کوم کلر ستاسو خوښ وي نو په هغې باندې به کلیک وکړئ. کلیک چې کله وکړئ لکه زما دا کلر خوښ شو، اوس په دې باندې ما کلیک وکړو. اوس بیا ټولو نه لاندې لاړ شئ. لاندې چې کله لاړ شئ دلته ستاسو ته ښکاري سیټ لایو ویل پیپر. بیا په دې باندې کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ نو بیا به سمپل ستاسو په دې لاندې بیا ستاسو ته لیکلي دي سیټ ویل پیپر. بیا په دې باندې کلیک وکړئ نو دغه شانتې به دوه اپشن درته راشي، سیټ ویل پیپر نه لاندې هوم سکرین او هوم سکرین اینډ لاک سکرین. که ستاسو په دواړې سکرین باندې لګوئ هوم سکرین هم او په لاک سکرین نو په دې لاندې والا اپشن به کلیک وکړئ. که ستاسو وایي چې نه زه صرف په هوم سکرین باندې لګوم نو په هوم سکرین به کلیک وکړئ. نو بیا به ستاسو د دې ځای نه وځئ د اپلیکیشن نه او ستاسو په سکرین به دا ولګي. نو چې ستاسو کولوئ په موبایل ټچ باندې کلیک کوئ نو دغه شانتې به یو بیل رنګ پیدا کوي. نو ملګرو دا ډېر کمالي اپلیکیشن دی، په خپل موبایل کې لازمي انسټال کړئ. ستاسو نه به یاران دوستان تپوسونه کوي چې آیا دا تاسو څنګه انسټال کړی دی او دا موږ ته هم وښایه. نو ملګرو ویډیو مې که خوښه شوې نو لازمي یار لایک کړئ، ځکه چې زه دومره ستاسو ته کمالي ویډیو راوړم او تاسو زما په ویډیو بیخي لایک نه کوئ. نو ویډیو ته سره لایک کړئ او کمنټس کې لازمي دا ووایئ چې آیا دا اپلیکیشن چا درته مخکې ښودلی دی او که نه، او دا تاسو ته پته وه او که نه وه. دا کمنټس کې ماته لازمي ولیکئ. او چې څومره کېدای شي خپل یارانو دوستانو فیسبوک کې، واتساپ کې، مسنجر کې، هر ځای کې دا ویډیو شیر کړئ چې نورو خلکو ته هم پته ولګي. نو چلو ملګرو دا ویډیو په دې باندې ختمو. میلاویږو به د نیو ویډیو سره، د هغې پورې د خدای په امان.